د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې رحم یعنی حق قرابت خپل ولی دا راوتی د رحمان نه، یعنی د الله جل شانه د رحمان نوم چې کوم دی دا د رحمت یو شاخ دی. دې نسبت سره الله جل شانه فرمایلی دي چې څوک داسې د رحمی خپل ولی پالي نو زه به ځان ته نږدې کم، او څوک چې نه پالي به زه ځان نه لرې کړم. د دې حدیث روایت صحیح بخاري کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، خپل ولی پالل، خپل منځ کې قرابت پالل، صله رحمی پالل، خپل منځ کې راشه درشه کول، دا دغه خپل ولی دا دغه قرابت دی چې الله جل شانه فرمایلی چې که څوک دا پالي زه به خپل ځان ته نږدې کړم، که څوک نه پالي زه به خپل ځان نه لرې کړم. او دا خپل ولی چې دا د الله د نوم د رحمان نه، یعنی دا حق قرابت د خپل ولی د الله د نوم د رحمان چې د رحمت یو شاخ دی د هغې نه راوتې ده، هغې سره نسبت دی. نو که څوک دغه خپل ولی پالي نو الله به خپل ځان ته نږدې کړي، که څوک یې نه پالي به الله د خپل ځان نه لرې کړي. ډېر مسلمانان داسې دي چې هغوی وایي یاره زه د فلاني کس سره مړی ژوندی بندومه، راشه درشه بندومه. نو ته به څه وکړې چې بند یې وکړو، بند یې کړو، وبه کړې څه، تا ته به څه میلاو شي؟ ډېر خلکو مړی ژوندی بند کړی دی، څه په لاس ورغلی دی؟ ما سوا د دې نه چې الله جل شانه ته په غضب شوی وي، الله ورته په قهر شوی وي، او الله ته ناراضه شوی وي، ته یو شی هم په لاس نه ورځي. که ته چا سره مړی ژوندی بند کړي، نه د هغه رزق بندېږي، نه په هغه ډوډۍ بندېږي، نه په هغه سکل بندېږي، نه په هغه خوراک بندېږي، بلکې ګناهګار ته یې ستا د تکبر د وجې نه، ستا د لویۍ د وجې نه چې ته تکبر کوې نو خپل ولی نه پالې، نو ته د الله سره مقابله کوې. ځکه الله وایي که څوک خپل ولی پالي زه به ځان ته نږدې کړم، که نه پالي زه به ځان نه لرې کړم. او دا خپل ولی پالل کار ډېر سخت کار هم دی، ځکه هر سړی دا نشي پاللی. هغه سړی چې په هغه کې عاجزي وي، په هغه کې نرمي وي، هغه یې پاللی شي. متکبر انسان چې هغه کې لویي وي، ځان ته غټ وي، ځان ته څه وایي، په خپلو پیسو او په خپلو اولادونو یا په خپلو زیاته قبیلې باندې په غرور کې راغلي، نورو قبیلو سره، نورو خپلوانو سره دی مړی ژوندی نه پالي، دا متکبر دی، ده کې لویي ده. نو لوی سړی متکبر سړی ځان ته متکبره وایي، دی خو ځان ته متکبره نه وایي، خو دا تکبر علامه ده. داسې د رحمي نشي پاللی. او عاجزه خلق، عاجز طبیعته خلق دوی تکبر نه کوي، دا دوی خپل ولی پالي، دوی به بیا هم ورځي راورځي. نو که هغه نه ورځي هغه د هغه خپله ګناه ده. د دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو، تکبر نه ځان ساتئ، لویي نه ځان ساتئ، خپل ولی پالئ، خپل ولی مه قطع کوئ. که الله سره تعلق ساتي خپل ولی پاله، که الله سره تعلق نه ساتي خپل ولی مه پاله. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.